د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده د سپوتنیک خبري اژانس ته ویلي چې مسکو د مهال د افغانستان د نوي سفیر ورتلو ته په تمه دی. ماریا زخاروا وایي چې د افغانستان واکپال حکومت مسکو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې زیاتوالي ته چمتو دی او روسیه هم د کابل د ډیپلوماټ د منلو په تمه ده. میرمن زخاروا د غراز د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو په اړه وایي چې مسکو به په مناسب وخت کې په دې اړه پریکړه وکړي. مسکو اوس د افغانستان د سفیر ورتلو ته په تمه دی. روسي لوري د افغانستان چارو ته په مسکو کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولۍ د کچې زیاتېدو اړوند خبر ورکړی دی. موږ روسیې ته د هغه د راتګ په تمه یو. د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په اړه موږ باور یو چې اړونده پریکړه به د روسیې د رهبرۍ له لوري ونیول شي. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د وروستیو کې د کابل او مسکو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې زیاتوالي څخه هرکلی کړی او هغه د دوړو هیوادونو په ګټه بللی دی. یو شمېر کارپوهان هم باوري دي چې د کابل پر وړاندې د روسیې وروستی دریځ او د افغانستان واکپال حکومت سره د همکارۍ پراختیا په موخه د دغه هیواد هڅې کولی شي اسلامي امارت سره د سیمې نورو هیوادونو د همکارۍ زمینه برابره کړي. در شرایط کنونی من فکر میکنم هر قدر تعامل با کشورهای منطقه شدت بگیره به مو اساس افغانستان در جامعه ملل در سازمان ملل جایگاه خود پیدا میکنه. در این جای شکی نیست مسکو یکی از شرکای قبلی حکومت افغانستان بوده است و در شرایط فعلی هم رابط کابل با مسکو رابط خیلی حسن است. افغانستان کشور جدا بافته از جامعه جهانی نیست. در 4 سال گذشته حکومت اقتصاد محور عدم مداخله در کشورها و امنیت را به جهان پیام داشته. به شمول روسیه با تمام کشورهای جهان روابط بر محور حفظ منافع ملی خود را می‌خواهد. امیدوار هستم افغانستان را به خاطر تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری بیشتر از این متأثر نسازند، روابطشان بر محور حفظ منافع جانبین مطرح بحث باشه. د روسیې د ممنوع ډلو نوملړ څخه د اسلامي امارت د نوم ایستلو وروسته مسکو تل هڅه کړې په نړیوالو غونډو کې د واکپال حکومت د چارواکو د حضور زمینه برابره کړي او د وروستیو کې د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال او د ځینو وزارتخونو سرپرست وزیرانو روسیې ته سفرونه لرلي دي.